بسم الله الرحمن الرحیم. سورة قریش مکه کې نازل شوې ده. څلور آیاتونه لري او یو رکوع ده. په دې سورت کې مرکزی خبره کوي چې الله درته مرکز درکم، نو زدا په عبادت او بندګۍ باندې ساتل پکار دي. ځکه مخکې سورت کې دا بیان شو چې ستاسو د مرکز حفاظت الله وکړو په نور مخلوق باندې چې هغه مرغان دي او د زورورو زوري وبکو. دا ستاسو کوم کمال نو قریشو په هغه وخت کې کمال د بیت الله و چې د دې مرکز حفاظت درته وکړه. دا مرکز کوم ځای دی؟ دا بیت الله دی. نو چې الله د دښمن نه دا مرکز درته وساته او دښمن یې درته په شا کړه او تاسو یې د هغو د غلامۍ او د هغوی د تسلط نه وساتلی، نو اوس دغه مرکز آبادول غواړي او دا مرکز آباد کړي او دا به نه شړوي. معنا دا چې طوافونه او منځونه عبادتونه او حج به نه پرېږدئ. قریشو ته الله کعبه ورکړه، نو دوی به ترې سفرونه کولو. اوړي کې به شام ته تلل، یخه علاقه ده او یخه سیمه ده، ځکه چې شام ډېر یخ دی او میوجات پکې ډېر دي، اوبه یې ډېرې ښایسته دي او دا هوا او دا اقلیم هم ډېر جوړ دی. ډېر مزیدار اقلیم لري دا شام، ډېره مزیداره هوا لري، اوبه مې ډېرې ښایسته دي. که تاسو وګورئ دا د شام خلک ډېر ښایسته دي او دا د شام خلک د صحت په لحاظ او د رنګ په لحاظ باندې ډېر ښایسته خلک دي. وجه دا ده چې دغه سیمه او دغه منطقه اوبه مې ښه دي او اقلیم هم ښه دی او خاوره مې ښه ده. دا موسم یې داسې درمیانه او معتدل دی. قریش به راولګېده، شام ته به لاړه، اوړی به یې هلته تېر کړ، سفر به یې هلته کو او په ژمي کې بیا دوی سفر یمن ته کو، ځکه چې هغه ګرم دی او په دې کې به تجارتونه هم کولو. نو الله ورته مرکز ورکړی او الله ورته ځای ورکړی او الله وایي د دې حفاظت وکړئ او د دې دلته عبادت وکړئ، دا مه شاړوئ او دا مه پرېږدئ چې شاړ شي. نو دوی سره به د بیت الله د عزت غم نه و، نه به دا ورسره فکر و قریشو سره چې زه خو بیت الله دې آباد وي او عبادت دې پکې وشي. دوی سره به د خپلې خېټې او د خپل صحت غم و. سفرونه به یې کول اوړي کې شام ته او په ژمي کې یمن ته، او دلته به د بیت الله شړ پروت واسي. او په دې سفرونو کې د دوی یو مقصد دا و چې خلکو به د دوی ډېر عزت کاوه، نو پیسې مې لاسته راوړي، صحت به مې ښه و، هلته به ښو ځمکو کې مو اوسېدلو او د شام خلکو ته چې به اوړي کې سفر وکړه هغوی به ورته ډېر نظرونه او خیراتونه او تحفې او ډېر څه بلا بتر شیان ورکولو، پیسې به یې ورکولې، غوړي به یې ورکول، دا پنیر به یې ورکاو، قرت به یې ورکولو، جامې به یې ورکولې، غلې به یې ورکولې. اگر چې پنیر او دې شیانو ته د دوی ضرورت نه و، د دوی خپل علاقه او سیمه همداسې وه چې هغې دا شیان وه، خو نورې جامې او خوراکونه او پیسې او دینار او درهم دا به یې د شام نه راوړو. دویم مقصد تجارت کولو او دریم مقصد د ګرمۍ او یخنۍ نه بچ کېدلو. خو دلته سوال دا راځي چې د شام خلکو دا د اردن او فلسطین او همداسې د سوریه او استنبول او د دې سیمې خلکو دا یا دلته په ژمي کې د یمن خلکو، دوی به ولې دې قریشو ته دا تحفې او نظراني او دا شیان ورکولو؟ نو د هغې وجه دا وه چې دا خلک به حج ته راتللو، بیت الله ته به راتللو، بیت الله طوافونه به یې کولو، دلته به یې دا قریش لیده چې دا خو د بیت الله منجاوران دي او د بیت الله خدمت کوونکي خلک دي، نو هغوی به د بیت الله د وجې نه د دې خلکو عزت کاوه. همداسې به د یمن خلک راتللو، دلته به یې دوی لیدنه چې دوی به سفر ورکړه، هغوی به یې ډېر عزت کاوه. او فطرتاً دا د خلکو په فطرت کې دا پرته ده چې خلک د دې پیرخانو یا داسې خلکو ډېر عزت خلک کوي. مثلا که موږ او تاسو خپل تاریخ وګورو، موږ او تاسو په سیمو کې منطقو کې د پاچیانو یا د میاګانو یا د اخندزادګانو یا د صاحبزادګانو یا د مجددیانو داسې خلک ستانهګانو ستانهدار چې ورته وایي، داسې خلکو خلک لږ عزت کوي، قدر یې کوي. دا د پخوانه خلکو چې راپاتې داسې ده فطرتاً دا خلک د داسې خلکو قدر او احترام کوي. نو دوی د چونکې د بیت الله منجاورانو نو هم د یمن خلکو د دوی عزت کاوه، تحفې او نظرانې به یې ورکولې او د دوی دوی سره به یې تجارتونه کول او که هغه سیمې ته به لاړه خلکو به یې ډېر عزت کاوه او هم د شام خلکو د دوی ډېر عزت کاوه، د دوی قدر او د دوی احترام به یې کاوه. د دې نه یوه مسله دا راووتله چې د شام خلکو د یمن خلکو به هم د بیت الله یعنې د اسلام نه مخکې دوی خلکو بیت الله دا خلک بیت الله ته راتلل، ان تر هغه د سوریه او تر افریقا او تر دې ځمکو پورې خلک دا ټول بیت الله ته راتلل. دا د دې ځای نه معلومه شوه د دې صورت دا یو محتوا دا هم راغله دغه سیمې خلک ټول د بیت الله زیارت ته راتللو. نو دوی د خپل مقصدونو او خپل سفرونو ترسره کولو او خپل عزت ته یې فکر و، خو د بیت الله ته یې فکر نه و. نو الله دلته دوه خبرې ورته کوي. یوه خبره الله دا ورته وکړه چې ګوره خلکو د دغه بیت الله د وجې نه ستاسو خلک عزت کوي د دنیا په لر سر کې او بر سر کې، نو تاسو ولې د الله د کور عزت نه کوئ؟
الله ور باندې رقم ته احسان وکړو چې د بیت الله د وجنه تاسو څومره قدر او احترام او عزت کیږي او تاسو بیا هم الله ته توجه نه کوئ. دویمه خبره د خلکو ته رقم ته رټنه ورکړي الله رب العزت او هغه رټنه دا ده چې وا خلکو تاسو د دنیا په مینه کې دومره غرق شوي یاست، دومره د دنیا په مینه کې راغلي یاستئ چې الله درته مهم مرکز درکړی، ډېر ښایسته د دین مرکز او د نړۍ مرکز یې درکړی، بلکې د کائناتو مرکز یې درکړی دی. په فزیکي لحاظ سره نه، په معنوي لحاظ سره، یعنې بیت الله د کائناتو مرکز دی په معنوي لحاظ سره. الله درته دومره محترم ځای درکړی او تاسو بیا هم رالګېږئ دا شال پرېږدئ او ځئ سفرونه ته نه کوئ او یوازې خپلې خوشحالۍ ته ګورئ او د الله رب العزت خوشحالۍ ته نه ګورئ. نو دلته مقصدي خبرې دغه دوه وي. دې دوه خبرو کې الله رب العزت پر خلکو باندې رد وکړي. یو یې ورباندې احسانا رد وکړي چې ګوره الله درته د دې بیت الله د وجې نه عزت درکړی په خلکو کې. دویم یې دا رد وکړه چې دومره دنیا راخیستې یاستئ چې د بیت الله مهم مرکز چې الله درته په مرغانو باندې وساته او تاسو د دې نه سفرونه کوئ، کله یو طرف ته ځئ او کله بل طرف ته ځئ. خو دلته یو سوال او د هغې جواب سوال دا راغی چې تجارت خو ښه شی دی، نو څنګه الله رټنه دوی ته ورکوي او د تجارت دپاره سفر او ګرځېدل. او دویم دا چې د اوړي په وخت کې سړی یخو سیمو ته یا یخو منطقو ته ځي، دا خو څه بده خبره نه ده. او که ژمي کې سړی ګرمو منطقو ته ځي، دا خو څه بده خبره نه ده. نو جواب دا دی چې نه، دغسې تلل پروا نشته، خو دوی به چور د بیت الله شړ کړو. هېڅ د مکه کې به هېڅوک نه ښکاره کېدو، کورونه به ټول شړ پراته وو په اوړي کې. شام ته به تله، په ژمي کې به یمن ته تلم، دا بیت الله به شړ پروت وو، داسې خلک به پکې نه وو. نو دلته خدای عزت غواړي، منجاوران غواړي، قدر غواړي، مېلمانه ورته راځي، د مختلفو د لرو لرو ځمکو نه او د لرو لرو سیمو نه خلک ورته راځي. نو ځکه الله رب العزت رد ورباندې کوي. نو الله ورته وایي چې تاسو ته امن او خوراکونه درکړي دي مونږه، نو لږه بندګي خو په کار ده که نه. او د قریشو دا مرض اوس هم په ډېرو مسلمانانو کې پیدا شوی دی چې موړ شي او اوزګار وي بیا چکر وهي. نو ځکه الله ورته تاسو ته الله پاک امن درکړی دی او دا د امن مسله ډېره مهمه ده. ابراهیم علیه السلام هم د بیت الله دپاره امن غوښتلی و او الله امن ورکړ. او دلته هم الله رب العزت په دوی باندې احسان کوي چې ګوره الله امن درکړی دی، د امن خاوندان یې ګرځولی ستی او په امن کې تجارت هم کېږي، په امن کې عبادت هم کېږي او په امن کې سخاوت هم کېږي او په امن کې علم او تعلیم هم کېږي او په امن کې د خلکو صحتونه هم جوړ وي. د ټولو شیانو نه، د عبادت دپاره، د تجارت دپاره، د سخاوت دپاره، د صحت دپاره، د عزت دپاره او د پرمختګ دپاره لومړنی شی او اولنی شی دا امن. امن ډېر مهم دی. نو الله رب العزت په قریشو باندې یو رقم ته هغه کوي چې ګوره الله امن درکړی دی. چې الله امن درکړو نو د امن شکریا دا ده چې د الله عبادت وکړئ، ښار مه پرېږدئ دا بیت الله. او د دې ځای نه دا مسله راښکاره شوه او دا مسله رووتله چې ګوره الله در باندې انعامات وکړو نو زور ورکړه د الله عبادت ته او د الله رضا ته بیا زور ورکړه. څومره چې انعام در باندې کوي الله، نو د هغې شکر دا دی چې الله تا نه پیسې نه غواړي، ستا الله ته پیسې ورکړي، ستا پیسو ته ضرورت دی، ستا خوراک ته ضرورت دی یا ستا بل شي ته ضرورت دی. بس دغه پیدا ده چې د الله صفتونه وکړه او د الله عبادتونه وکړه. الله نور هم الله درته د امن او خوشحالي او دا او دا او دا او دا شیان زیات کړي. لإیلاف قریش، الله وایي تعجب دی په مینه د قریشو. ایلاف قریش تعجب دی په مینه د قریشو د دنیا سره. ایلافهم مینه د هغوی رحلت الشتاء د سفر د ژمي یمن ته، والصیفي او د سفر د اوړي شام ته. تعجب کول پکار دی چې بیت الله مشال پرېښی دی، ستاسو ته حیرانتیا کول، د ستاسو د دې مرض نه حیرانتیا پکار ده چې الله څومره محترم او قدردان ځای درکړی او تاسو دا پرېږدئ. الله صراحتا غږ ورباندې کوي. الله وایي فلیعبدو، نو بندګي دې وکړي د رب د دې کور، رب هذا البیت، د رب د دغه کور. ولې دا نوره دنیا د رب نه ده چې دلته وایي دا رب هذا البیت، رب د دغې کور دی. ولې دا ټوله دنیا ځمکې اسمانونه دا خو ټول د الله دي. نو څنګه دا کور دا د شرافت د وجې نه، دې ته اضافت تشریفي ویلی شي، یعنې دا اضافت د شرافت د وجې نه کړی دی. دا ډېر بهترین کور ولې دی؟ یو بهترین پکې دا ده چې نسبت یې الله ځان ته کړی چې دا زما کور دی. الله وایي پر احسانات ورباندې ذکر کوي. الذي الله هغه ذات دی اطعما چې خوراک یې ورکړی دی هم دوی ته قریشو ته من جوع د ولږې نه، تجارتونه یې ورته خلاص کړي دي، کله شام ته ځي، کله یمن ته ځي، کله نورو سیمو ته او کله نورو منطقو ته. د هغې مخه ځان سره تحفې او صدقې او خوراکونه او شکاکونه راوړي. دویمه خبره دا ده چې په هغه وخت کې د عربو ټوله سیمه ان تر شام او تر هندوستانه دا ټوله سیمه نا امن وه، خلکو به تختول کولو
اختطافونه به یې کول، ډاکې به یې اچولې. الله رب العزت دې قریشو ته امن ورکړی و، چا اختطاف دې ځای نه کاوه، چا ډاکې نه والې. نو الله وایي د ولږې نه مو بچ کړي یاستی. امنهم او بل دا چې امن یې درکړی من خوفن د یېرې نه. نورو عربو کې نامني وه، ډاکې وې، چاپې وې، چورو چپاولو. خو قریشو ته چا څه نه ویل، نه په داخل د مکه کې او نه د قریشو قافلو ته چا څه ویل. د وجې د سبب د بیت الله نه د بیت الله شرافت او عزت هم پکې اشاره شوه. او دوه مهمې مسلې پکې بیان شوې چې د عبادت دپاره دوه شیان ډېر ضرور دي، یو اقتصاد جوړول او دویم امن راوستل. وصلی الله علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین.